بسم الله الرحمن الرحیم. اما فرائض الغسل، هر چه فرائض د غسل دي، فل مزمزه تو پس مزمزه دو مزمزه د خپل وینځل ته ویي، خپل چې وینځي به غرغړا یا وای. ول استنشاق او پیزه وینځل، پیزه چې وینځي به پیزه طیبه سنای درې ځله چې پیزه پوستر خېږي. وغسل سائر البدن، و وینځل د ټول بدن دي، سائر معنا تمام. و ایصال الماء، ورسول دی به الی منابت الشعر، ورسول دی به ویخت ویستونه تا. و ان کا صفا شعره، اگر کا گانوی ویستون ده بالاجماع په اجماع سره. وکذا ایصال الماء الی اثناء اللحیه، و د غرنګ رسول دی به دی مانز د شیره تا و شعر و د ویستونه اثناء په الف باندې زوار ولګي، زیر یو طریقه لدا کنه، دا زیر نه د په دغه شی زوار ده، اسنا اسنا. و د غرنګ رسول دی به مانز د ژیره و مانز د ویستونه تا. والمرأة فی الاغتسال کالرجل، و شزینا په لامبدوشه په شان د سړی دو. و اما الشعر المسترسل من زوائبها، و هر چې ویستون لاله دین کی دی د کوسیه د شزه، فغسله موضوع، پس وینزل د اغه ساکت دی، یعنی وینزل یې فرض نه دی. فل غسل په غسل شه اذا بلغ الماء، خو شرط یې دا ده چې هر کله ورته به اصول شعرها بیخ د وشتونه تا شته چې کیمه کوسیه وی کوسیه شالون د وشتونه لالېږي. اس چې د کوسیه د وشتونه بخې ته یې ورسېدله، به د کوسیه مانسته کایبه نو راسېږي بیا کافی دی. بخلاف الرجل، په خلاف ته سړی کا کوسیه به آ کوسیه او تخلصای ویل چې سړی ته د کوسیه ضرورت نشته دا، وشده ته خو ساتر دی وجنه هغه د پرخو د سار تړل د کوسیه کول دغه شی حیا دو ساتر د پردا دی، او بیا د وشتونه پټاول ولې چې کپل مونږ شه د غوښ په اندازه را منډ پوتې شي د سار وشتونه د یو رکوب په اندازه بلمیزم کېږي شزاوی غون سر پټای نو وشتونه په تړلې شه د پردا زیاته دو شدی ته د کوسیه ضرورت ته، و سړی ته د کوسیه ضرورت نشته. بخلاف الرجل نه دا مطلب ده چې سړی کا چیرې کوسیه وي بیا وي اغا د کوسیه د وشتونه مانستای براسای. کذا ذکره د غرنګ دا مسله ذکر کړی دو فی غنیه الفقهاء، په غنیه الفقهاء کې تو بشه و ذکر فی المحیط، او په محیط کې تو بشه دا خبره ذکر شوې دو ان الرجل چې سړی اذا اظفر شعره، هر کله چې کوسیه کړل خپل وشتون، کما يفعله الغلبيون، د کسرنګ چې دا کور کوي علوی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اولاد. والاتراک، و د ترکی ولا خلق، اتراک جمع دو د ترک، یعنی د ترکی است دین کا. په محیط کې تو بشه دا خبره ذکر دو چې سړی دا چې کوسیه کړل خپل وشتون، هل یجب ایصال الماء، آیا واجب دی رسول دی به الی اثناء الشعر مانز د وشتونه ته ام لا، کنه دی واجب. دا سوال شو په محیط کې تو بشه دا سوال کړه چې سړی دا چې کوسیه دی د کوسیه د وشتونه مانز ته دی به رسول واجب دی کنه. غن ابي حنیفه تا روایتان دي، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دوا روایتین دي. فی روایت یجب، په یو روایت څخه دا خبره دو چې واجب دی رسول دی به، و فی روایت نو په بل روایت څخه دا خبره دو لا واجب نه دی. ٹھیک شلا محیط کې تو بشه دا سوالیه کړهو چې سړی کوسیه وی د کوسیه مانستا په د باندې دی به رسول واجب دی کنه. د امام ابو حنیفه صاحب نه یو روایت دادا چې په واجب دی، و بل روایت دادا چې نه دی په واجب. و ذکر صدر الشهید، و ذکر کړی دی صدر الشهید انه یجب ایصال الماء، چې واجب دی رسول دی به الی اثناء الشعر مانز د وشتونه تافی حق هی په حق ته سړی شه. دینه د مخیر کې توبو ولا سوال جو اغه خوښ جواب بیا دا غشه د صدر الشهید ته بولا. امراتن اغتسلت، دبلا مساله شزینا دو اغتسلت ولم بدا او غسل یو غړل، هل تتکلف فی ایصال الماء، آیا دوه کوری کای پر رسول دی بشه الی ثقب القرط، غورکی د ډیډه یا د جم کې وغیرہ، یعنی د غویج چې کیم زیورات وی
وش پیس کې پرې شزینا ډیډه لګای کنا چې ډیډه په پرې کای بیا وش پیس کې پرې په دوه شي غور وتکړاوي کچیر غور نو بیا خو سای و سوکا کیسه و چې پوس لوس پر پیر کې کنا وش دواړه طرفینه لوم دشي او چې غورکای په شکړه د دغه غور کیتا د بیره سوال د سرانګې دي آیا دوی خوري کای پر اسولې دی بشه د غور کیتا ام لا کنه وکای قال ویلی دی تتکلف فيه چې دوی خوري کای تشه کما تتکلف لکسرانګې وی چې دو خوري کای فی تحریک الخاتمه او خصوله ده غوتی شه انکان د یقین کچرا غوتی تانګوا چې تانګا غوتی کا نروي کا شزاوي به تانګا غوتی خصای داسه وا خصای او داسه وا خصای چې غوتی لونده وج زوی پوتې نشي کا وج زوی پوتې شبه او داس نو شو چې او داس نو شو به علمي ځان او شو امراتن اغتسلت دا بلا مسله ده شزینا دو غسل یو کړل خد کانا بقیا فی اظفارها و خال داو چې پوتش په نیکونه د دیشه عجین لمدا دیلا عجین لمدې دیله ته قد جفا چې دو وچا شوی وا شزینا وا په نیکونه شه لمدا دیلا پوتې شوی وا چې هغه لمدا دیلا بیا وچا شلا په نیکونه شه لم یجوز غسلها ندی جایز غسل دې ویلې چې نیکونه شه هغه د دیړې د وجنا یبن نه نوځي وکذل وضو د غرنګ دا او داسیا یعنی دا شزینا چې په نیکونه شي لمدا دیړه پته شوی و او چشلا اس د غسل او داس نه جایز کیږي دوی دوس کوي دوی بدا کوي چې دا دیړه و د نه درې کوي نیکونه نه احتیاط یې پداشه دا چې دوی د به نیکون لاند لاري نیکون دا لاند لاري به په نیکونه شي دیړه نه جمع کیږي دوی د تکلیف نه د خلاصای چې دو ار او دو سو تداخلي کوي ولو بقیت درنو فل اظفار جاز الغسل وکچره پوتش درنن خیری توي خیره د خوره و د ګارد نه جمع کیږي بنی کونه شه کچره باقی پوتش خیره بنی کونه د دشه جاز الغسل بیا راو دی غسل یا والوضوء و اوداسیا خیره د نیکونه ولا هغه د خوره و د ګارد نه پیغه باندې یبن نه وځي وځ زوی نه پته کیږي یستوی برابر دی فيه په دې مسله شی المدنی والقروی مدنی شهری خلق والقروی و کلیول خلق وقال بعضهم وویل دي زنا علمونه يجوز للقروی چې راو کیږي کلیول سړی د پورا ولا يجوز للمدنی ون راو کیږي او داس و غسل شهری سړی تا دغه علمونه دا دلیل دا چې کلیول خلق چې هغه اکثر 4 د خاطه لیټه سړی د مشکات سره یې ځکه چې کاروبار کوي بدني کونه ته خامخا خیره ورنه وځي و خپل صحیح درسته مسله خو په ماتن چې پوسټ راشله چې په دغه شی برابر دي شهري خلک او کلیوال خلک یعنی که خیره په یې پني کونه شي پوتو بده او داسه صحیح ده او غسل یا صحیح دي والاقلف و نخوتنا سړی اقلف نخوتنا چې سنتي نه شوې وړي کولی چې دار وړ کی سنتي کېږي دا داسې بچای دا سنتي نه د شوې چې کله دا استر شو بالغ شو اس خدای مکلف شو د شریعت غونډه احکام باندې ودای عمل کوي اس چې کله دای غسل کوي بیا ودای د خپل سنتي ولا چې کیما سرمندو د ذکر او ټپی سره ګړ د اور د اټپی پټا کړی هغه سرمنه نه طرف ته ودا یبرا سای والاقلف نسنت سړای ازاغ تصل هر کله چې دای غسل وکړو ولم يدخل الماء او داخله نشلې ب داخل الجلدته نن طرف د سرمنه تا قال بعضهم ویل دي زنا علمونه يجوز غسله چې راو کېږي غسل دې وقال بعضهم وزنا علمونه ویل دي لا يجوز چې نه راو کېږي غسل دې او هو الاصح ودغه اصح قول الله ځکه خدای سنتي کای کنن مسلمان چې سبب یا په پوکیه شدته تکلیف نه وي بس